جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. بشک میش د خلق ته داسې کتاب راوړی دی چې هغه میش د علم په بنیاد باندې په تفصیل سره بیان کړی دی او د مؤمنانو د پوره لار ښودونکی او رحمت دی. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آیا دا خلق وست دین سوا د بل خبر انتظار کوي چې هغه انجام وویني د کوم انجام چې دا کتاب قرآن خبر ورکوي په کوم ورځ چې هغه انجام مخې ته راشي نو کوم خلک چې دا د اول نه هېر کړی وو هغوی به ووایي چې واقعي زموږ د رب رسولان د حق سره راغلي وي. نو آیا ویس به موږ ته څوک سپارښیان میلاو شي چې زموږ په حق کې سپارش وکړي یا د موږ دوباره واپس ولږل شي د پوره د دې چې مخکې مو څه کول اوس د هغې په ځای په بله طریقه کار وکړو. دوی خپل ځان په نقصان کې واچوه او هغه ټول درویغ چې دوی د ځان نه جوړ کړي وي نن د دوی نه ورک شول. السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بشک د تو سره هغه الله تعالی د چې اسمانونه او ځمکه یې په شپې ورځې کې پیدا کړی دو بیا د عرش د پاسه برقرار شو. هغه الله تعالی په شپې سره ورځ پټوي په دې حال کې چې دا شپه هغه ورځ لره په تلوار جلتۍ سره طلب کوي او پیدا کړی د لمر سترګه او سپوږمۍ او ستوري چې د هغه الله تعالی په حکم سره مسخر کړل شوی دی. خبر شي خاص هغه لره دی پیدا کول او حکم کول ډیر برکت ولدی الله تعالی چې رب العالمین دی. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تو خپل رب وبولئ په عاجزۍ سره او په پټه سره بېشکه هغه الله تعالی د حد نه تېرېدونکی نه خوښوي. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. او تو سه پمځکه کې فساد مکوئ د هغې د اصلاح نه پس او تو سه هغه الله تعالی ربولئ په ویره سره او په تمه سره بېشکه د الله تعالی رحمت نیکي کوونکي ته ډېر نږدې دی. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. او هغه الله تعالی خاص همغه ذات دی چې هواګانې د خپل رحمت نه مخکې د خوشخبرۍ سره رولږي بیا چې کله دغه هواګانې د یبې نه ډکې وریځې اوچتې کړي نو هغه یوې مړې وچې ځمکې ته بوځي او هلته باران ووروي او د دغه مړې وچې ځمکې نه قسمه میوې راوباسي. ګورئ
دغه شان میجمړې د مرګ د حالت نه رو وبوسي شاید چې توسې د دینه پند